پر طالبانو د پاکستان د ګزارونو دوام وايي ټي ټي پي څخه د ملاتړ له امله طالبانو سره مو اړیکې خرابې شوي خو دا چې حقیقت څه دی نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان چې فکر یې کاوه د طالبانو حکومت راتګ سره به د دوی ټول فرمایشونه منل کیږي او دوی چې څه وایي نو طالبان به ورته سر ټیټ کړي خو دا چې د ازل طالبان د افغانستان د ابادۍ او خپلواکه ساتلو فکر لري نه یوازې دا چې د پاکستان فرمایشونه نه مني بلکې د پاکستان لخوا د دوی مشرانو سره د کړو ظلمونو بدل هم اخلي. تازه خبر دا دی چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وویل له طالبانو سره د اسلام آباد اړیکې د دغې ډلې په کړنو پورې اړه لري. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې مرتضی سولنګي ویلي که طالبان د پاکستاني طالبانو په ګډون ترهګرو ته پناه ورکولو ته دوام ورکړي زه ویره لرم چې د دغو اړیکو راتلونکی به خراب شي. په دغه هیواد کې د وسلوالو ډلو په ځانګړې توګه د پاکستاني طالبانو لخوا د ناامنۍ او تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته پاکستان په کابل کې طالبان ټي ټي پي ته په پټن ځایونو ورکولو تورن کړل او له دغې ډلې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد د جدي اقدام غوښتنه وکړه. پاکستاني چارواکو په وار ویلي چې تحریک طالبان پاکستان د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې پناه اخیستی او هلته روزل کیږي چې بیا د پاکستان په خاوره کې ترهګریز فعالیتونه کوي. په کابل کې طالبانو د پاکستان دا ادعا تل رد کړې او ویلي دي چې اسلام آباد د خپل امنیت د نه خوندیتوب له امله خپلې ستونزې د افغانانو پر اوږو اچوي. تر دې مخکې پاکستاني طالبانو په 2023 کال کې د خپلو فعالیتونو راپور خپور کړی و او ویلي و چې په ټوله پاکستان کې 880 بریدونه کړي او تر 2000 زیات پاکستاني پوځیان یې وژلي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.